د ټول افغان ویپاڼې مسؤل ښاغلی کاموال، د تل افغان ویپاڼې مسؤل ډاکټر جمشید سمون، افغان جرمن انلاین مسؤل ښاغلی کبیر، د سپرغۍ ویپاڼې مسؤل ښاغلی عبدالمالک پرهیز، د غورځنګ ویپاڼې مسؤل روح الله الهام، د وړانګې پاڼې مسؤل شیرولی یار محمد شینواری، د سمسور ویپاڼې ځوان او تکړه او فعال مسؤل ښاغلی سمسور حبیبي، د خوست ویپاڼې مسؤل رحیم خان تړی، پښتو ژبې ته او له پښتو ژبې څخه د یو شمېر زیاتو ډکشنریو جوړونکی، ژورنالیست او د ښې مسلکي پوهې خاوند، د آلمان غږ راډیو فعال ژورنالیست ښاغلی احمد ولی اڅکزی، د نارویژي پښتو ډکشنري جوړونکی او د ویکیپیډیا پښتو برخې کارکوونکی، په پولنډ کې د طب پوهنځي محصل نجیب بیاباني، د وروستۍ مکې د سویډني پښتو ډکشنري جوړونکی ښاغلی عبدالمنان ماموند، خپل سړي همیشه یې ټوله دنیا خبره ده چې هېواد زما لپاره څوک دی، نه یوازې دا چې شاعر دی، نه یوازې دا چې د ټولو افغانانو د خدمتونو په مقابل کې مخماتی سړی دی، نه یوازې دا چې په خپل فامیل کې، په خپل ماحول کې، په ځوانۍ کې د قدر او عزت وړ سړی دی. واقعا داسې فرهنګي کار نشته چې په هغه کې دي د هېواد ځای او تله درنه نه. دی په ډېرو شیانو ارزي، خو موږ وایو چې بیا لاره ځینې ورکه نه سي. ښاغلی هېواد شیرزاد، په چک کې خاموش خو په لر او بر پښتونخوا کې تکړه او ځوان فرهنګي، د ټولو محفلونو کوربه او یا د کوربهو ملاتړ، د مشال راډیو ژورنالیست، د بین المللي روابطو د حقوقو د څانګې ماسټر او د ډېرو ښو او کمینو اخلاقو خاوند احمدشاه اعظمي. خدای چې یو څوک کشر کړی وي، کشر کړی دی، نو څه ځوان تنکی ځوان، ډېر مهربان. زه چې په هالنډ کې د ده سره معرفي شوم، بیا مې دلته د خپلو انډیوالانو ځوانانو ته کیسې کولې چې ما د ده په اخلاقو زما کین کېږي، کشکې ما هم دغسې اخلاق او دغسې برخورد درلودلی. خدمتګار، د وردګو په ولایت کې د فرهنګي کارونو فعال او هلته د فرهنګ ژبې او ادب لپاره په ځوانۍ کې نه ستړي کېدونکی کارکوونکی او ډېر خوږژبی شاعر ښاغلی نظیر احمد نظیر. همدا ډول پرېکړه وشوه چې د مالمو ښار د فوټبال لومړنی ځوان ترینر
جایزه ګټونکی یعنې چې مالمو په ښار کې د ځوان ټرینر جایزه ګټلې ده احمد رشاد اڅکزی. د بوکس زه همیشه ورته وایم زویه چې پس موږ ماته نه کړې چې ستا د ماته نه سي. د بوکس په ډېرو بازیو کې وړونکی په ډېر کم سن کې متاسفانه نن یې پلار دغه لطف نه دی کړی چې هغه یې د ځان سره راوستلی وای. هغه په دوکان کې دی سهیل هوتک. د یوه ګروپ سر ټیم چې د ده په زیار او زحمت تر 6 کالو زیات زموږ ځوانان د فراغت په وخت کې له ډېرو شیانو څخه فارغ ساتل سوي او سپورټ لپاره یې په خپل موټر کې کله کله زه ورته وایم چې موږ ستا د ټلیفون په پیسو پسې نسو رسېدلی. د فوټبال د والیبال ګروپ ساتلی دی د افغاني کلتوري د افغانانو د علمي او فرهنګي مرکز د والیبال د ټیم مشر او ټوله ټیم د ټیم مشر یې هیواد شیرزاد او ټوله ټیم میوان شیرزاد. د دوستۍ فرهنګي ټولنې مشرتابه جرګه په داسې حال کښې دغو پیاوړو ځوانو لیکوالو ادیبانو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دې بري او ستاینلیکونو د ترلاسه کېدو په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایي د لوی او بې نیاز څښتن له دربار نه تاسو او د افغانستان ټولو زلمو اغلو او ښاغلو لپاره خپل هیواد ته د خدمت په لاره کښې د لا زیاتو بریالیتوبونو غوښتنه کوي په دې هیله چې یوه ورځ په جګړه ځپلي افغانستان کې دائمي سوله ټینګه او ولس یې د ښېرازه ژوند څښتن سي. ومن الله توفیق. د دوستۍ فرهنګي ټولنې مشرتابه جرګه.